الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې دا فرمایلی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، بشکا چې لمونځ انسان د بدو او فحش کارونو څخه منع کوي، دا لمونځ منع راولي. لیکن ډیر داسې خلک ستا لمونځ هم کوي خو لیکن بد اعمال، فاحش اعمال، د شریعت خلاف کارونه هم کوي. نو دغه خلک د دې لمانځه په وجه د بدو او فاحشو کارونو څخه ولې نه دي منع سوي، حالانکه الله رب العالمین رښتینی ذات دی. نو حقیقت دا دی چې الله رب العالمین یقیني رښتینی دی، خو په موږ او تاسې کې قصور او موږ او تاسې کې کمزوري ده، ځکه چې هغه کم لمونځ الله رب العالمین یادوي او چې کم د لمانځه حق دی، هغه رقم لمونځ په موږ او تاسې کې په 100% کې 90% خلکو نه دی کړی. نو دغه لمونځ چې دا نن سبا موږ او تاسې کوو چې صرف ځان ورنه خلاصوو، دا به څنګه د قبول ځای ته ورسېږي؟ څو ورځې مخکې مې یو ځوان څنګ ته ولاړ و په لمانځه باندې، داسې تیز لمونځ یې وکړي، حیران ورته ولاړم. زما د یوه رکات سره چې په دویم رکات مې شروع کول، ده بیا 4 رکاته وکړل. چې راووتلو ما ورته ویل ځوانه دا لمونځ دې بیخي تیز ونه کړي. و یو ځای مې تلوار په یو کار پسې تلم، مال کار مهم دی که لمونځ؟ نو سترګې یې کښته واچولې. ما ورته ویل لږ د خپل ځان سره سوچ وکړه، تا دغه لمونځ د الله تعالی امر پر ځای کوي که محقه دی هغه لمونځ ادا کوي که دې ځان ورنه خلاص کوي؟ په لمانځه خو باید سړی خوند واخلي، د لمانځه نه ځان خلاص نه کړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به ویل زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې دی. په دغه رقم لمانځه باندې د سترګو یخوالی راځي لکه دا موږ او تاسې چې کوو چې سجده مو سجده نه ده، رکوع مو د رکوع په شان نه ده، ولاړه مو د ولاړې په شان نه ده، ناسته مو د ناستې په شان نه ده. الله دې رحم وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو نوی ځوان و، پر یو داسې ښځې باندې عاشق سو، مین سو چې هغه د واده وه او د هغې سره د ناروا اړیکو او د ناروا تعلق خواهشمند سو. هغه ښځه ډیره باحجاب او ډیره نیک عمله وه. ځوان و دغې ښځې ته خط ورواستوي، پیغام یې ورواستوي چې زما سره د ناروا اړیکې او ناروا تعلق وساته. هغې نیک عمله ښځې په جواب کې ورته وویل زه یو شرط لرم، که چیرې دغه شرط پر ځای کې نو ښایي چې ستا سره ملاقات وکړم او ستا خواهش در پوره کړم. هغه شرط دا دی چې ته تر 40 ورځو پورې په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې لمونځ کوه، اقتدا پسې کوه. نو ځوان ورته ویل چې دا خو ډېر اسانه شرط دی چې ستا ملاقات ما ته را رسیږي او زه خپل خواهشات ستا څخه پوره کوم، نو دا شرط به هم پوره کړم. نو دغه ځوان د شرط پوره کولو دپاره مسجد ته راتلی، اقتدا یې په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې کول. حتی داسې چې تر عمر رضی الله عنه به مخکې مسجد ته راتلی. عاشق سړی و نو د خپلې معشوقې دپاره یې شرط پوره کوي. تقریبا چې 8 ورځې یا 10 ورځې په عمر رضی الله عنه پسې لمونځ وکړي، حالت یې بدل سو. د سړي په زړه کې تغییر راغلی چې ورځې و 25 ته ورسېدلې، د سړي حال نورم تغییر پیدا کړي. توجه د الله تعالی و طرف ته سول، تعلق د رب العالمین سره جوړ سو. چې کله 40 ورځې پوره سوې، هغه د واده والا ښځې د امتحان لپاره پیغام ورواستوي، ورته ویل چې راسه چې اوس ستا ارمان در پوره کړم. ځوان سړی چې تعلق یې د الله سره جوړ سوی و، ځوان سړی چې توجه یې د الله رب العالمین طرف ته سوی وه، هغه په جواب کې پیغام ورواستوي چې اوس زما په زړه کې ستا ناروا عشق نسته، زما په زړه کې اوس ستا
لپاره ناروا خواهشات ځای نه لري. زما په زړه کې اوس د رب العالمین عشق محبت ځای پیدا کړی دی. زما تعلق د لوی الله جل جلاله سره جوړ شو. بیا دغه د واده والا ښځې، دې نیک عمله ښځې، دې باعفته ښځې دا واقعه خپل خاوند ته بیان کړل. خاوند یې بیا دا واقعه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر غوږو ورسول. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې الله تعالی رښتیا فرمایلي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقیني بېشکه چې لمونځ د بدو او فاحشو کارونو څخه منع راولي. نو مقصد دا چې زموږ او ستاسې په لمانځه کې قصور دی. زموږ او ستاسې لمونځ هغه رقم لمونځ نه دی کوم چې د لمانځه حق دی. باید خپل منځونه صحیح کو، خپل تعلق د الله رب العالمین سره جوړ کو، نو بیا به مو مخه د بدو اعمالو را ګرځېدلې وي. الله رب العالمین و طرف ته به مو مخه سوي وي. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.